وفادار ملګری. یو عرب کیسه کوي. په یو کلی کې دوه خواږه ملګري وو. دواړو ګزاره حاله ژوند کاوه او ډېر سره ګران وو. یو وخت د یوه ملګري مور ناروغه شوه. ډاکټر ته یې یوړه. هغه د 600 ریاله درمل دوایي ورته ولیکل. ځوان چې خپل جیب ولټاوه دومره پیسې له ده سره نه وې چې د ناروغې مور لپاره درمل پرې واخلي. ډیر خفه شو او په فکر کې شو چې له یوې خوا مې مور سخته ناروغه ده او له بلې خوا په جیب کې راسره دومره پیسې نشته او خپلې مور ته یې هم نشوه ویلی چې ستا د درمل لپاره روپۍ نه لرم. نو بالاخره مجبوره شو او نیت یې وکړ چې له خپل ملګري یې وغواړي. هغه ته یې تلیفون وکړ او د خپلې ناروغې مور د درمل لپاره یې پیسې ورنه وغوښتلې. هغه ملګري یې په ځواب کې ورته وویل سمه ده په سترګو، له مازدیګر وروسته به سره حال شو او پیسې به درکړم. دی مور ته ډېر خفه او اندېښمن و او د مازدیګر په انتظار و چې ملګری به یې روپۍ ورته راوړي او دی به د خپل مور لپاره درمل پرې واخلي. مازدیګر شو او ملګري ته یې بیا زنګ وواهه خو د هغه موبایل بند و او څو ځله یې موبایل وکړ خو هماغسې بند و. له ملګري نه ډېر خفه شو او ورته غوسه هم شو چې هلته یې وعده وکړه چې روپۍ دروړم، اوس یې موبایل بند کړی. اقلا دومره ځواب خو یې باید راکړی وای چې روپۍ نه درکوم، خو د موبایل ولې بند کړی؟ په دې غوسه یې بیا زنګ ورته واهه خو د هغه تلیفون بند و او دی د ناروغې مور سر ته په انتظار ناست و. ماښام ناوخته شو چې ملګری یې ورته راغی. ده له روغبړ مخکې لا سختې او ترخې خبرې او ګیلې ورته پیل کړې چې روپۍ دې نه شوې راکولی نو موبایل دې ولې بند کړی و. او کله یې چې غوسه سړه کړه هغه ملګري یې په مسکا جیب ته لاس کړ او 600 ریاله یې ورته ونیول. دی حق حیران شو او ویې پوښتې چې ښه نو موبایل دې ولې نه ځوابوه؟ هغه ملګري ورته وویل زه خو بازار ته ولاړم، نورې روپۍ خو راسره نه وې چې تا ته یې ستا د مور د درمل لپاره درکړم، نو خپل موبایل مې خرڅ کړ ځکه هغه بند و. ګرانو ملګرو، کله هم چې د ځان لپاره یو څوک دوست ټاکئ نو باید چې دا فکر مو وي چې زما دا دوست ایمانداره، دینداره او دیانتداره او رښتونی وي او بیا به د سختي په حالت کې او په هر مشکل کې در سره ملتیا کوي. او کوم دوست چې مو دینداره نه وي یعنې بېدینه وي او نور بد عادتونه لري له هغه نه لرې اوسئ، ځکه یو څوک چې د خدای پاک څخه حیا نه کوي یعنې لمونځ نه کوي او له دینه لرې وي، د خپل رب سره وفا ونه لري، نو هغه به ستا سره څه وفا وکړي؟ د ښه ملګري یو څو عادتونه راځئ چې واورو. ښه ملګری مو هیڅکله په سختو حالاتو کې یوازې نه پرېږدي. ښه ملګری مو راز ساتي، هغوی هیچا ته هغه پټې خبرې چې تاسو ورته کړي نورو ته یې نه کوي. ښه ملګری مو وخت پیژندونکی، صادقه او امین وي. ښه ملګری مو په خوښیو خوښ او په خفګان مو خفه وي. ښه ملګری مو په دې پوهیږي چې څه وخت خبرې او څه وخت سکوت وکړي. ښه ملګری مو در سره خاندي او ژاړي خو د دې ټولو په اړه نورو ته هیڅ نه وایي. ښه ملګری مو هیڅکله د نورو په وړاندې نه سپکوي بلکې د نورو په وړاندې مو ستاینه کوي. ښه ملګری مو څه چې د ځان لپاره خوښوي ستا لپاره یې هم خوښوي. ښه ملګری ښه اورېدونکی وي، لومړی ستا خبرې په غور اوري وروسته خپلې خبرې کوي. ښه ملګری مو خپلې خوښۍ در سره ویشي، غمونه او ستونزې در سره نیمایي کوي. ښه ملګری مو پر تېروتنو او بدیو سترګې پټوي، له ښېګڼو او نیکیو مو مننه کوي. ښه ملګری مو هغه کارونه نه کوي چې ستاسو دښمنان یې هیله لري. د ښه ملګري مو د زړه او خولې خبره یوه وي. ښه ملګری مو د الله پاک نافرمانۍ ته یعنې د ګناه کارونو ته نه هڅوي.